دا خلاصه کې مولایان لا په دې کې چې په جمعات کې لګیا شي د سیاست خبرې شروع کیو حالانکه عالم خود دې لپاره دی چې هغه خلکو ته د پاک دین ور ورسوي دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم دین موږ ته راوړی دا دې خلکو ته ور ورسوي نن عالم په جمعات کې لګیا یي چې او فلانې زنده‌باد فلانی له اوټ ورکوي فلانې د یهودو ایجنټو او عالمه تا خو تا ته دې مقام پته شته چې دا ته کوم ځای کې ولاړې دا خو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بدلته کې خلک راغوښتل حي علی الفلاح لپاره چې راشي کامیابي دلته کې ده راځي د جنت او د جهنم خبرې دلته کې دي اخرت کامیابی دلته کې ده نن یو عالم پاسیږي په جمعات کې لګي چې فضل الرحمن زنده‌باد او فلانې زنده‌باد فلانې د یهودو ایجنټو تاله پته شته دا ټول په یو سټیج باندې ډمانو ته ناسي ته چاله زنده‌باد وي والله لازم کسل کالم تیر شي د خلکو له زنده‌باد نه وي چې هغه ډمو ته ناسي او د اسلام په نوم باندې ناسي دا زمونږ یو بدقسمتي ده چې زمونږ عالم هم لګیا شي په سټیج باندې د وټونو خبرې کوي او سیاست خبرې کوي وان المساجد لله الله رب العالمین فرمایي مساجد د الله کورونه دي په دې کې دا خبرې مه کوئ دې کې کوم ځینه د اوټ او د سیاست خبره راغله ته مسجد کې دغه خبرې چیړي مسجد کې دا خبرې کول نه دي پکار د دې د وجې نه اخره کې جمعتونه د فساد نه ډک شي لګیا شي جمعتونو کې یو بل سره دښمنیانې شروع شي